بل show app list in start menu. کله چې تاسو د start بٹن باندې کلیک کړئ په د start window کې دوه برخې راځي. یو دا اولنۍ برخه ده دیتا app list وی. it means application list. موږ او تاسو چې کوم اپلیکیشنونه یا سافټویرونه کمپیوټر کې انسټال کو هغه بدل تاسو سره دی سایت کې راځي. لکه مثال موږ ایکسس پروګرام انسټال کړي دلته شته، موږ د پایثون یو پروګرام انسټال کړي په دې کې شته، موږ اس پی ایس ایس په نوم یو سافټویر انسټال کړي. نو مطلب دا ټول چې هغه سافټویرونه تاسو سره دی دلته راځي زمونږ اپلیکیشنونه. او د وینډوز چې کوم خپل دی د وینډوز انسټالیشن سره چې کوم راغلی هغه بیا په دې ځای کې شو کوي. لکه دا اپلیکیشن لیست کې دغه کوم اپلیکیشنونه چې ښکاري هغه هم دلته شته دی، او موږ چې کوم انسټال کړي نو هغه هم دلته شته. صحیح ده. او په دغه لیست کې بیا نو یوازې هغه د وینډوز 10 اپلیکیشنونه انسټال دي، ټول نه. که چیرته دا تاسې آف کړئ شو اپ لیسټ ان مینیو نو اپلیکیشن مینیو به اوس دلته ګوره نه وي. هغه مینیو موږ سره دلته اوس نشته چې موږ به پکې خپل اپلیکیشنونه کتل.